په لښکرګاه کې لسګونه خبریالانو ته د خوندیتوب او څېړنیز راپور لیکلو په اړه یو ورځنی سیمینار وړاندې شو. په یاد سیمینار کې د اطلاعاتو امیر مولوي شیر محمد وحدت، د افغانستان د خبریالانو د یووالي اتحادیې مسؤل انجینر محمد ابراهیم امیرخیل، د هلمند جریدې عمومي مدیر سید محمد حیرت، د رسنیو استازو او یو شمېر خبریالانو ګډون کړی و. د سیمینار وړاندې کوونکي سید محمد حیرت ګډونوال ته د خبریالانو د خوندیتوب لارښود او د څېړنې راپور ورکولو عملي لارښود تر عنوان لاندې هر اړخیز معلومات وړاندې کړله. نوموړي د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې ویله چې خبریالان باید د خپل کاري چاپیریال د خطرونو سم ارزونه وکړي، له خپلې رسنۍ او مسؤلینو سره دوامداره همغږي ولري، د ټولنیزو رسنیو په کارولو کې له احتیاط څخه کار واخلي او د رواني فشارونو د کمولو لپاره د رواني خوندیتوب اصول مراعات کړي، ځکه خوندي خبریال کولی شي خپل مسلکي مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړي. هغه د څېړنیزو راپور ورکولو د عملي لارښود په اړه وویله چې د یوې مناسبې او مهمې موضوع ټاکنه، د لومړنیو معلوماتو راټولول، د باوري معلوماتو سرچینو پیژندنه، د څېړنیزو مرکو ترسره کول، د اسنادو مدارکو راټولول، د معلوماتو کره تایید او بیا د مسلکي معیارونو سره سم د څېړنیز راپور لیکل د بریالي څېړنیز ژورنالیزم اساسي پړاوونه دي. ښاغلي حیرت د دغو موضوعاتو ترڅنګ خبریالانو ته عملي بیلګې هم وړاندې کړلې، ترڅو وکولی شي یاد اصول په خپلو راپورونو کې په سمه توګه عملي کړي. د سیمینار په پای کې آزادو خبریالانو د یاد روزنیز برنامې څخه خوښي څرګنده کړله، د موضوعاتو اړوند خپلې پوښتنې، نظرونه او وړاندیزونه شریک کړله او ډاډ یې ورکړ چې ترلاسه کړي معلومات به په خپل مسلکي کار کې عملي کوي. ګډونوال دغه ډول روزنیز سیمینارونه د خبریالانو د مسلکي وړتیا د لوړولو، د خوندي خبریال د دودولو او د باوري او معیاري راپورونو د چمتو کولو لپاره ګټور وبلل او د ورته پروګرامونو د دوام غوښتنه وکړله.